دا په مزار شریف ښار کې د تیلو هغه پمپ دی چې تېره ورځ پکې د برېښنا شارټۍ له امله اور لګېدلی و. د تیلو دغه پمپ مسؤلین وایي اور لګېدنې ورته شاوخوا 2 لکه افغانۍ زیان اړولی او په خبره یې د اور وژنې ټیمونو پر وخت رسیدنه د دې لامل شوه چې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د زیان مخه ونیول شي. تانک تیل ما به اثر شارټي برق حریق صورت گرفت. خوشبختانه اطفائیه ولایت بلخ مزار شریف بر 3 وقت از خساره زیاد جلوگیری صورت گرفت. اطفائیه به 3 وقت رسید. ما به حدود 1 لک الی 2 لک افغانی خسارهمند شدیم. الحمدلله از رئیس صاحب اطفائیه و کارمنداش تشکری میکنیم که ما را از خساره زیاد نجات داد. ورته مهال د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د اور وژنې مدیریت مسؤلین وایي د روان 1404 لمریز کال له پیله تر دې مهاله په دغه ولایت کې د اور لګېدنې 145 پیښې ثبت شوي دي. د مسؤلینو په وینا یادو پیښو شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ مالي زیان اړولی، خو د اور وژنې ټیمونو پر وخت رسیدو له امله د څه باندې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت د زیان مخنیوی شوی دی. د اور وژنې مدیریت چارواکي زیاتوي چې ډېری پیښې د برېښنا شارټۍ بې احتیاطۍ او د خوندیتوب اصولو نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. دوی د پیښو پر مهال د ژغورنې په بهیر کې د خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. 203 الی کنون 145 واقع حریق داریم. در این واقع حریق تقریبا به حدود 30 میلیون خساره در مردم وارد شده. البته اموال و اجناسشان طعمه حریق شده و تقریبا به حدود 200 میلیون افغانی اموال مردم از طعمه حریق نجات داده شده. من د خپل بلخ ولایت شریفو خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې په بلخ ولایت کې موږ 28 اراده مختلف النوع وسایط لرو، ډېر مجهزه وسایط لرو او 100 کسه پرسنل لرو موږ په بلخ ولایت کې او ډېر کافي او په معیار باندې په جګ معیار باندې برابر تجهیزات هم په لاس کې لرو چې انشاءالله هر نوع واقع د حریق چې موږ رسیدګي کوو. ورته مهال بیا یو شمېر اور وژونکي ډاډ ورکوي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو پر وړاندې چمتو دي او له خلکو غواړي څو د پیښو پر مهال د اور وژنې موټرو ته د تګ راتګ لارې خلاصې وساتي څو د ژغورنې چارې پر وخت ترسره شي. دوی له ښاریانو غواړي چې د اور لګېدنې د مخنیوي لپاره د خوندیتوب سپارښتنې جدي ونیسي تر څو یې د ځان او شتمنۍ له زیانونو مخه ونیول شي. غټه ستونزه همدا ده چې یو خو ازدحام په ښار کې ډېر سوی ده او بله مسله همدا چې دغه الارم ته څوک نه ګوري. یو همکاري د خلکو نه زما هیله همدا ده چې دغه الارم باید ډېر مراعات کړي. د اطفایې غږ چې کله اوري یا یې الارم اوري یا یې موټر ویني یا یې پرسونل ویني باید زر ته زر د الارم موږ ته خلاصه کړي چې موږ خپل په وقت باندې یه محل ته ورسیږو. مثلا لاین عمومیشان ضعیف می باشه، از اون لاین عمومی یا 3 بخاری 4 بخاری یا 2 بخاری استفاده میکنن، تابش نداره، ضعیف است. سر از اون فشار که آمد اونم باعث حریق میشه، باعث شارتی برق میشه، باز در این صورت باز آتش سوزی صورت میگیره. از متنان امیر میخواهیم که در این باره کوشش جدی نمایند. د یادونې وړ ده چې روان کال کورنۍ چارو وزارت د بیړنیو اور لګېدنو مخنیوي په موخه د بلخ اطفائیې مدیریت ته د اور وژنې یو شمېر وسایط ورکړي دي او د بلخ ولایت په بېلابېلو سیمو کې د اور وژونکو 4 سټیشنونه او ځینې ګرځنده ټیمونه هم فعالیت کوي.